نننۍ موضوع ته خو مو خیال ده چې څه جالبه موضوع موږ تاسو ته ټاکلې ده او دا موضوع ده د جرأت پر رابطه باندې تاسو ته معلومات. ډیر زیات کم جرأت ځوانان یا بې جرأت ځوانان هغوی موږ ته پیغامونه رالیږي چې موږ هیڅ جرأت نه لرو، نه د خبرو کولو جرأت لرو، د نظر ورکولو جرأت لرو. چیرته نو څنګه جرأت ترلاسه کولی شو؟ نو ان شاء الله زه تاسو ته دا په دې څو ټکو کې دا واضح کوم. که چیرته دا ویډیو تاسو په یوټیوب کې ګورئ نو یو لایک ورکړئ د دې لپاره چې دا ویډیو ډیرو خلکو ته ورسیږي. اولنی شی چې باید موږ تاسو یې وکړو د دې لپاره چې ان شاء الله جرأت ترلاسه کړو هغه توکل ده په الله جل جلاله باندې. توکل ربنا علیک توکلنا دا دعا قرآن کې الله جل جلاله موږ تاسو ته راښودلې. یا الله موږ په تا باندې توکل کړی. توکل څه معنی؟ یعنی په تا باندې موږ اعتماد کړی، یا الله په تا باندې باور کوو. صحیح شو؟ اعتماد، باور، یقینا په تا باندې ده یا الله. صحیح شو؟ نو دا مهم شی ده. موږ تاسو په الله جل جلاله باندې که باور او یقین او اعتماد وکړو کنه، بیا د هیڅ چا پرواز موږ تاسو په ذهن کې نه راځي او نه موږ له چا نه بیریږو او نه به د چا په قصه کې، ځکه تا په قوي ذات باندې اعتماد وکړ، تر ټولو په قوي ذات باندې تا باور وکړ، یقین دی ور باندې وکړ، بس نو ته مطمئن شه چې بیا تا څوک ضعیفه کولی نشي. که انسانان دي، که شیطانان دي، که مشران دي، که هر څوک دي، هغه بیا تا نه د تاثیر لاندې راوړلی شي، ځکه تا په هغه ذات باندې چې دا هر څه پیدا کړي دي کنه، تا په هغه ته ځان وسپاره، دا ټولې چارې تا هغه ته حواله کړي چې یا الله ما تا باندې بس یقین کړی ده، په تا مې باور کړی ده او په تا باندې خوش باوره یم، په تا باندې ما ښه ګمان کړی. بس دا الله جل جلاله بیا تا نه خرابوي، نه دی ناکاموي او ته به داسې قوي، ته به قوي کېږي ځکه په قوي ذات باندې تا یقین کړی ده. تا ځان سپارلی داسې یو چا ته، تا پناه وړې ده داسې یو چا ته چې هغه ډېر زیات قوي ذات. نو ظاهره خبره ده چې څومره ته یو محفوظ ځای ته لاړ شې که نه، همدومره ته په امن کې. څومره چې ستا پشتوان قوي څوک وي که نه، په همغه اندازه به ته قوي، ته به هم قوي یې، ته به هم مطمئن یې. نو دلته تا په یو انسان باندې باور نه ده کړی او نه دې په یو عادي چا باندې یقین کړی ده که نه، بلکې تا پناه وړې داسې یو ذات ته چې هغه تر هر چا ډېر زیات قوي ده. ظاهره خبره ده چې ته ورسره قوي کېږي، ته ورسره په امن کې کېږي او زړه دې ډاډه کېږي، خپل ان شاء الله جرأتمن کېږي، بیا به د هیڅ چا په قصه کې نه. صحیح شوه؟ نو که ته خبرې کوې، که ته یو څه شی لیکې، که ته چېرته یو نظر ورکې، د الله د رضا لپاره، د الله رضامندي، د الله خوښه، د الله خوشحالي په نظر کې ونیسه، بس ته بیا پوه شه چې ته به څومره ان شاء الله ته به په خپل ژوند کې ووینې چې ته څومره یو باجرأته او تکړه انسان له تا نه جوړېږي. دویم کار چې باید موږ تاسو یې وکړو د دې لپاره چې ان شاء الله جرأت لاسته راوړو هغه مطالعه ده. مطالعه زموږ ستاسو په ژوند کې حیاتي رول لوبوي. که زه چېرته معلومات ونه لرم که نه، نو جرأت به څنګه لاسته راوړم؟ تر کومه به کم دا جرأت څنګه به ماته راشي چې اوس ته په یو حالت کې یې که نه چې نه دې په ژوند کې 5 کتابونه تا اوس پورې نه دي خلاص کړي، چې له اول نه دې شروع کړي تر اخره پورې. د خپلې خوښې کتابونه تا نه دي مطالعه کړي، فکري کتابونه تا نه دي مطالعه کړي، دینی کتابونه مطالعه ته نه لري، اقتصادي پوهه ته نه لري، ټولنیزو چارو کې تا پوهه نه ترلاسه کړې، له عاداتو له رواجونو نه ته نه خبره یې که نه، دلایل تا سره نشته ده، ښه نظرونه ته نه لري، نو ته به څنګه جرأت ترلاسه کړي؟ ناممکنه خبره ده که نه. جرأت خو چې ترلاسه کېږي په علم، په پوهه ترلاسه کېږي که نه. نو علم او پوهه دا ترلاسه کوي، کتابونه مطالعه کوي. که ډېر کتابونه نشي، په کال کې خو 2 کتابه مطالعه کوي. ته فکر وکړه د عقل به دې دومره تغذیه شي مکمل چې څوک چېرته خبره کوي ته به تر ټولو بهترین او ښه نظر به ته لري، ته به په ځان باندې مطمئنه چې زه الحمدلله پوهېږم، دا څه چې وایم که نه دا صحیح وایم، په ګډ وډو مې سر نه ده. و چې تا سره علم نه وي، پوهه نه وي، چې خلک چې هر څه وایي خو ته هېڅ هم نشي ویلی که نه، چې وی وایه خو په ګډ وډو به دې سر وي. ظاهره خبره ده چې هر غر دې وویسته و په هر ګړنګ کې وغورځېدې که نه، غورځېدلی وي، خو چې تا سره پوهه وي، علم در سره وي، دلایل در سره وي او په یو څه باندې پوهېږي، نو ته به په خپله باندې ځواکمن به یې، پیاوړی به یې او قوي به وي.
په خپل باندې پتا کې جرأت راځي. نو مطالعه او پوهه علم خپل زیات کی. که چېرته غواړئ چې تاسو جرأتمن شئ نو پوهه او علم مو زیات کی. نو دا دویم مهم شی ده چې زموږ تاسو جرأت زیاتوي. دریم دا خلک کوشش وکړي چې څه ناڅه له خپل ذهن نه وباسي. موږ تاسو خلکو ته ډیر زیات لوړ مقام ورکړی متاسفانه، حتی ډیر کرته موږ تاسو خلک الله باندې هم وړاندې کړي دي. دی الله جل جلاله په خاطر باندې دومره کارونه نه کوو کنه څومره چې د خلکو په خاطر کوو. له الله نه دومره نه ویریږو څومره چې له خلکو ویریږو. د آخرت غم دومره نشته لکه څومره چې د دنیا غم را سره ده. د آخرت د شرمندګۍ په اړه دومره فکر موږ تاسو سره نشته، خو د دنیا د شرمندګۍ څخه د بچ کېدو لپاره شپه ورځ موږ تاسو دا سوچونه کوو چې اله عزت مې برقرار شي، اله بیاب نشم، اله بې پردې نشم، اله بې عزت نشم. د الله بندګان دا خلک دا په خپله باندې الله ته محتاج دي. موږ تاسو په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو کنه چې د خلکو نه نشو خلاصېدی، او خلکو انسانان خو پرې د عادي پیغمبرانو پسې خبرې نه دي کړي، پیغمبران خو پرې د ملایکو پسې نه دي کړي، ملایکې پرې د الله پسې خبرې نه دي کړي دي کنه، هر چا پسې د خلک لګیا دي خبرې کوي. نو موږ تاسو د خلکو ته باید دومره لوړ مقام ورنه کړو چې تر اسمانه ورسو، او له دوی نه وویریږو، د دوی په قصه کې شو او دوی خلک به څه وایي او خلک به څه وایي. ښه نظر، بهترین نظر چې تاسو لرئ په جرأت سره یې ووایئ، د چا په قصه کې مه اوسېږئ، هیڅ څوک تاسو څه نشي ویلی. او بل دا که چېرته تاسو غلط شئ خو هیڅ خبره نه ده کړې، خلک به درپسې وخاندي، رشخند به وایي، خو چې آینده کې انشاءالله تاسو ښه شئ دا ټولې خبرې به هېرې شي. نو ما نه هم پخوا وختو کې 6 کاله وړاندې ډېر اشتباهات شوي دي، غلطیانې شوي دي، خو الحمدلله ورځ تر بلې ښې شوي دي، او د خلکو خولې اوس په خپله باندې بندې شوي دي الحمدلله تر ډېره اندازې پورې. نو موږ تاسو باید د خلکو پروا ونه ساتو. په ځانګړي ډول زموږ ستاسو په ټولنه کې چې کوم دا خلک دي، او تاسو ته بهتره معلومه ده، له ما نه زیات پوهېږئ چې د خلکو هغه استعداد او سویه په افغانستان کې څومره ده، د افغانانو تعلیمي کچه څومره ده، د دوی د سواد کچه څومره ده، د تاسو ته په خپله باندې معلومیږي. چې هر څه ووایه که نه او معمولي غوندې مطالعه دې کړي بس هغه قابل د تقدیر دي، او ته به تر ټولو زیات پوهېږي، ځکه چې علمي کچه د خلکو بې حده زیاته دلته ټیټه ده. نو هېڅ مه ویرېږئ او مو د خلکو په قصه کې اوسېږئ. صحیح شوه؟ خو موږ تاسو انشاءالله که دغه خلک څومره مقام چې موږ تاسو ورکړی دی او څومره په باو ترې جوړ کړی او غټ کړي هم دي که نه، که دا لږ را ټیټ کړو نو ډېر به بهتره وي. د دې پر ځای باندې د الله جل جلاله رضامندي، عظمت، لویوالی په نظر کې ونیسو، انشاءالله موږ تاسو په خپله باندې دلاوره او با جرأته انسانان به له موږ نه جوړېږي انشاءالله. ښه، دا دویم نمبر ده. دا څلورم نمبر کار چې موږ تاسو دا باید وکړو تمرین ده. تمرین ډیر مهم ده. عربان یو متل کې وایي العلم بالممارسه، پوهه دا په دې باندې ترلاسه کیږي چې انسان پریکټیس وکړي، تجربه وکړي او په یو څه کې ونډه واخلي. نو لدې نه هیڅ وخت کې هم مه ویرېږئ چې موږ تر هغه وخته پورې به انتظار وکړو که نه چې ښه با جرأته شو یا ډېر زیات معلومات مو ترلاسه راوړل بیا به شروع وکړو. نه 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 نه، کوشش وکړئ چې هغه کم علم او پوهه چې تاسو لرئ دا پریکټیس کړئ، دا نورو خلکو ته ورسوئ. وړوکي ماشومان ولې نه وي، خو دا خپل معلومات له هغوی سره شریک کړئ. په دې سره ستاسو علم، پوهه، تجربه او جرأت ورځ تر بلې زیاتیږي. موږ تاسو د هر شي زکات باید وباسو که نه، او د علم او د پوهې، د تجربې او د تعلیم زکات دا ده چې دا باید نور خلکو ته ورسو. نو چې تر څو ته خلکو ته یې رسوي که نه، نو ورځ تر بلې ته پیاوړی کېږي. او په یاد ولره چې په هیڅ وخت کې هم موږ تاسو په هغه وخت کې نه پیاوړی کېږو که نه تر څو چې موږ تمرین نه کړی، تمرین مو نه کړی. زه د پوهنتون نه فارغه شوی یم الحمدلله، لوړې زده کړې مې کړې دي، خو تاسو به هم په دې ټولنه کې لیدلي که نه ډېر زیات خلک شته دي چې هغوی چاته یو حدیث نشي ویلی، دا خو پرېږده چې یو ښه نظر ورکړي. ولې؟ آیا هغوی ناپوهه دي؟ نه 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 نه، هغوی ډېرې زیاتې پوهې لري ماشاءالله، تر ما هم ډېر زیات پوهېږي.
زښته ډېر پوهېږي، خو ولې هغوی خدمت نشي کولی، ولې هغوی قرار ناست دي، ولې مایوسه دي؟ د دې وجه دا ده چې هغوی دا علم دا تمرین کړی نه ده، دا خلکو ته نه ده رسولی، پریکټیس کړی نه ده. هغه څه چې زده کړي دي هغه یې په عملي ژوند کې نه دي پیاده کړي، نو ځکه نن بې جرأته دي، ځکه نن هغه د چا په مخ کې نه ودرېدلی شي، نه خبرې کولی شي، نه څه شی ویلی شي، نه چېرته ښه نظر ورکولی شي، نه جرګې کولی شي، هېڅ هم نشي کولی، بلکې په خپل ځان باندې ویرېږي. دا معلومات خو هېرېږي که نه؟ دا کوم معلومات، دا کوم مطالعه چې تا کړې ده که نه، چې دې باندې تمرین ونه کړې دا ختم شو. العلم بالممارسه، علم موږ او تاسو صرف چیرته په پوهنتونونو کې نشو زده کولی. ته به علم دا په پریکټیس باندې نورو خلکو ته رسولو له لارې به دا ته پخوې، د تدریس له لارې، خلکو ته د خیر رسولو له لارې، خلکو ته په مجالسو کې د ګډون له لارې، په وړو وړو محفلونو کې د ناستې له لارې به انشاءالله ته ورځ تر بلې قوي کېږي او باجرأته کېږي به. نو مهمه ده چې موږ تاسو دا کوم شی چې زده کړي دي دا باید عملي کو، تطبیقي کو او په خپل ژوند کې انشاءالله ګټه ترېنه واخلو. بله مهمه خبره چې زموږ ستاسو جرأت زیاتولی شي او قوي کولی شي انشاءالله، هغه لوبې کول دي. دا کېدای شي ډېرو خلکو ته جالب وي. یو په هندوستان کې یو نفر ده، هغه لکه خلکو ته سیمینارونه ورکوي او داسې خبرې کوي، یقین په الله وکړه لکه زه چې په کور کې خبرې کوم، یا لکه موږ تاسو چې په کور کې مجلس کې ناست یو که نه ویریږو، نه امادګي ورته نیسو، نه راباندې فشار راځي، عادي لګیا یو خبرې کوو. دغه رقم خبرې کوي، دومره جرأت یې ترلاسه کړی ده او میلیونونو خلک د هغه ویډیوګانې ګوري، زښته ډېر مشهور ده. دا نفر وایي چې زه څنګه داسې باجرأته انسان له مانه جوړ شو، دا جرأت ما تر کومه که چې زه نن د لکاو خلکو مخکې ولاړ یم او قصه کې هم نه یم او داسې ورته خبرې کوم لکه یو په کور کې چې لګیا یم او خبرې کوم، وایي دا مې له کوم ځای ترلاسه کړه؟ دا مې د لوبو له لارې. وایي زه چې کله ځوان وم شپه ورځ به اوس ما دا لوبې کولې، لوبې مې کولې، لوبې بس تر دې حد زه راورسېدم چې نن د هېڅ چا په قصه کې نه یم. نو لوبو ته باید موږ تاسو په کم نظر باندې ونه ګورو. دا ډېره مهمه ده چې په ژوند کې والیبال وکړو، فوټبال وکړو یا نورې کومې لوبې دي. کرکټ به دومره ګټور نه، ناروا ورته نشم ویلی، خو دومره ګټور ځکه نه د صحت ته چې هلته ورته کرا ولاړې کې چې د هغه د کېږي که چېرته د یو هغه دې وکړه بال دې وکړه هغه د کېنیتي به ولاړې، دومره ډېرې منډې، دومره ډېره فزیکي هغه پکې نشته. نورې لوبې چې په هغه کې ته ډېر زیات فزیکي حرکت کولی شي، پکې خورېږي، جګ و ټیټ کېدی شي، دغسې لوبې انشاءالله وکړئ، له ملګرو سره یو ځای وکړئ، له دوستانو سره یې وکړئ. دغه د دې باعث ګرځي چې تاسو په خپل ځان باندې اعتماد پیدا کوئ او انشاءالله باجرأته نفر درنه جوړېږي. کنټرولینګ ته زده کوئ، په دې لوبو کې ته کنټرول زده کوئ چې څنګه ځان کنټرول کړې، څنګه حوصله پیدا کړې. زښته ډېرې فایدې دي په دې لوبو کې. نو انشاءالله د خپلو دوستانو سره، له خپلو کورنیو سره، له خپلو نږدې ملګرو سره لوبې شروع کړئ، لوبې وکړئ، انشاءالله تاسو به جرأت ترلاسه کړئ. آخري خبره او مهمه خبره چې زموږ ستاسو جرأت کې په کار راځي او موږ تاسو باجرأته انسانان جوړوي، هغه صحت ده. که چېرته موږ تاسو مریضان اوسیږو یا ذهني لحاظه، رواني لحاظه ضعیفه اوسیږو او بیا نشو کولی چې جرأت ولرو، موږ تاسو به بې زړه یو او په هر ځای کې به ډارېږو چې دلته دا شی راباندې ونه شي، ولته هغه شی راباندې ونه شي، او پلانکی سړی څه ونه وایي. که تاسو غواړئ چې ذهني او رواني لحاظه قوي واوسیږئ، پیاوړي واوسیږئ او تکړه واوسیږئ، باجرأته دلاور واوسیږئ، نو صحت ته مو خیال وکړئ. صحت ډیر مهم ده، صحت ته خاصه پاملرنه وکړئ، اوبه ډېرې زیاتې څښئ، په سهار کې چهارمغز او بادام خورئ، لږ لږ یې خورئ او دوامداره ډول باندې د ورځې په طول کې که لږ لږ وڅښئ، ډېرې زیاتې څښئ، ورزشونه کوئ چې ستاسو صحت ښه وو که نه، نو په یقین په الله وکړئ چې تاسو ته زښته ډېر غټ غټ او سخت سخت کارونه به اسانه شي. د غرونو انتقال دا انسانان کوي. یو غر یو وخت کې به وګورئ چې دلته به غوټ غر وي، بل وخت چې راشي که نه نو اثرات به هم نه وي. لاړ شئ ویې ګورئ په خارج کې په ملکونو کې، دا انسانان کوي.
دا صحتمن انسانان کی نو که چېرته ته صحتمن واوسېږي که نه او پیاوړی او ځواکمن واوسېږي دغه د غرونو انتقال هم بیا تا ته مشکل نه ده. دا نورې خو وړې خبرې دي. نو صحت ته مو ډېر پام وکړئ انشاءالله چې تاسو صحت له نګاه نه ښه واوسېږئ او ورسره مو علم هم ښیي، په الله مو باور او یقین هم کړی، د خلکو په قصه کې مو نه اوسېږئ او ورسره دغه څوم چې زده کړي دي ورځ تر بلې دا تجربه کوئ، په دې عمل کوئ، د تطبیقي بڼه ورکوئ، د عملي بڼه باندې تاسو دا پیاده کوئ په خپل ژوند کې. نو یقینا چې تاسو نه با جرأته با دلاوره ځوانان جوړیږي او آینده کې به انشاءالله نه صرف خپل ځان ته بلکې ټولنې ته زرهاو خلکو ته به انشاءالله ستاسو خیر رسیږي. تکړه، با جرأته، پیاوړي او با استعداده اوسئ.